بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. نن موږ غواړو چې یو بل درس باندې وغږیږو چې د اتحاد د ستونو د اتحاد په هکله دی. لکه څنګه چې موږ مخکې تقاطع د ستو ولوستله، په هغه کې سوالونه حل کړل. تقاطع د ستو بیا هم یو ست دی، داسې یو ست دی چې همې عناصر که چیرې موږ ولرو چې تقاطع له بي سره موږ هلته یو ست د سي موږ ته راکړي. دا په دې معنا ده که هر عنصر د سطح A په بي کې هم شامل وي، یعنی هغه عنصر چې نیسو هم د A هم د B، یعنی سی داسې یو سطحي چې هر عنصر هم په A کې هم په B کې. یا کولی شو مشترک عناصر ونیسو، فرضاً یو دوی تقاطع په دریو څلورو دوی. په دې صورت کې موږ کولی شو تقاطع هر عنصر چې هم د دې هم دغه هغه کوم عناصر دي، دوه ده، صرف دوه، داسې یو ست راکړي چې ست د دوه و، ځکه دوه هم د ده هم د ده. یا په ساده الفاظو موږ کولی شو چې ووایو چې مشترک عناصر د دوه ستونو مشترک عناصر ته تقاطع ویل کېږي، یعنی یو ست د تقاطع لاسته راځي. اوس راځو موږ اتحاد ستو ته. اتحاد ستو کې که چیرې موږ داسې یو مثال ورکړو چې که چیرې یو صنف کې یو صنفي چې 5 نفره د فوتبال په ټیم کې وي او 9 نفره د والیبال په ټیم کې وي، ولې دا صنف 10 نفره تعداد داخله ولري. فرضاً که د دغو غواړي چې یو ځای هغه ته لاړ شي، دا صنف ته لاړ شي، که څو نفره کېږي اتحاد شی کېږي. لکه که موږ ونیسو فرضاً داسې یو ست ونیسو چې د فوتبال په ټیم کې وي، فوتبال په ټیم کې 10 نفره دي، په صنف کې 10 نفره دي، په 10 نفرو کې 15 نفره په فوتبال کې دي. فرضاً احمد ده، محمود ده، مقصود، شاکر، زلمی. یو نفر، دوه، درې، څلور، 15 نفره دغه د فوتبال په ټیم کې دي، دغه د 10 کسیزه صنف څخه. د والیبال په ټیم کې که دا په بي وښیي، دا والیبال په ټیم کې، د والیبال په ټیم کې صحیح، د فوتبال په ټیم کې که دا په بي وښیي، د کې څو نفره دي؟ 9 نفره. 9 نفره دي. فرضاً موږ نوشته کوو فهیم، منیر، شریف، احمد، محمود، 1 2 3 4 5 و 2 نفره نور، رفی، سالم. دغه موږ دلته ګورو چې 10 کسیزه ټیم ده، 10 کسیزه تعداد داخله د صنف 10 نفره دي. په دې 10 نفرو کې 15 نفره د فوتبال په ټیم کې دي، 1 2 3 4 5 و له 10 کسو دغه نفر په د والیبال په ټیم کې دي، 1 2 3 4 5 6 و. دوی که یو ځای لاړ شي صنف ته څو نفره کېږي؟ په دې خاطر دلته که یو ځای لاړ شي دغه علامه دی په اتحاد، په دغه سمبول موږ ښیو اتحاد. په بي په واقعیت کې محمود و حامد که دوی یو ځای لاړ شي، دغه محمود و حامد په دواړو کې دي، بیرون دي. دا کېدای شي دلته یو دفعه ونیول شي، ځکه جمله څو کېږي؟ 10 نفره، در حالی چې دلته 9 نفره دي، دلته 15 نفره، مجموع څو کېږي؟ 12 نفره. مګر 12 نفره نه کېږي، په دې خاطر چې 2 نفره
چې محمود او احمد دي، محمود او احمد دا په دواړو ټیمو کې دي. خو که صنف ته لاړ سي ټول چې همزمان صنف ته لاړ شي دا خو نمایندګي د 4 نفرو نه کوي، 2 نفر نمایندګي کوي، یعنی بیا هم 10 نفره له دې څخه جوړیږي. که چیرې موږ ووایو ښایي صنف ته څو نفره ځي، زی احمد زی، محمود زی، مقصود زی، شاکر، زلمی، منیر، فهیم، شریف، رفیع. محمود، احمد، مقصود، شاکر، زلمی، منیر، فهیم، شریف، رفیع. 1 نفر، 2 نفر، 3، 4، 5، 6، 7، 9. 1 نفر بل منګه دلته نیولای محمود او احمد مونیو، مقصود، شاکر، زلمی، سایسو، منیر، فهیم، شریف، رفیع. څو نفر است دلته؟ 1، 2، 3، 4، 5. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 5، 12. 2 نفره چې تکرار سي 9 نفره کېږي. 2 نفره تکرار دي دلته 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 نفره کېږي. 2 نفره تکرار باید 10 نفره جوړ سي. ګوره احمد و محمود سایسو، مقصود راغی، شاکر، دابل، زلمی، منیر، فهیم، شریف، رفیع. څو نفر است؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وبخښئ سالم، دا سالم دلته پاتې و، لاندې سالم 10 نفر است. ښه دلته موږ ګورو چې 2 ستونو اتحاد په دې معنی چې یو ځای کېدل. ولې دلته یو ست د موږ د فوتبال په ټیم کې و 15 نفره و او د والیبال په ټیم کې و 1 نفره، مګر موږ ته راکړي و چې تعداد د داخله د 10 کسه ده. له دې نه پوهېږو چې 2 نفره د دو په دواړه ټیم کې دي، چې هغه څوک دي؟ احمد و محمود. یعنی که دا ټول صنف ته ځي په واقعیت کې 10 نفره ځي، چې کوم 10 نفره دي؟ ځکه احمد و محمود دلته محمد و محمود دا که ټول حرکت وکړي خو په دې ټیم او په هغې ټیم کې هماغه نفر دي. نو په دې لحاظ موږ کولی سو چې داسې هم ولیکو چې اتحاد د 2 ستو ای اتحاد له بي داسې یو ست ده، داسې یو ست ده چې هم په ای کې یا په ای کې یا په بي کې یا په دواړو کې. نو په دې لحاظ موږ کولی شو په شکل د ساده کول ووایو هغه عناصر چې په دواړو کې دي هغه یو ځل نیول کېږي. لکه په دې شکل که چیرې موږ ست د ای ولرو 1، 2، 3 اتحاد په 1، 2، 4، 5. دا په دې معنا ده چې موږ داسې نیولی شو ست چې 1، 2، 3 1، 2، 3 و 4، 5. یو ځل تکرار عناصر یو ځل نیسو، یا داسې کېدای شي داسې یو ست ده چې یا د ای یا د بي یا په دواړو کې هر عنصر یا په دې کې یا په دې کې یا په دواړو کې هغه ته ستونو ته په نام دی 2 ستونو اتحاد ته بیا هم یو ست ویل کېږي چې دا کولی شو چې په دیاګرام د 1 هم موږ یو ست نوشته کړو. ښه دلته به موږ یو سوال لرو چې په کتاب کې راغلی، دا به هم موږ پې کار وکړو. که چیرې یو ستی مثال راغلی چې ای ست 1، 2، 3 د بي ست 1، 2، 3 4 وي،
د A اتحاد په B سطح لاسته راوړئ د B اتحاد په A سطح لاسته راوړئ ښه او دا لاسته راوړئ او په شکل کې یې وښایاست ښه منګه که د A اتحاد په B سطح لاسته راوړو دا نوشته کېږي د A 1 2 3 اتحاد له 1 2 یو بل عنصر په مرکو 1 2 3 4 5 ښه په دې شکل وي ښه اتحاد کې لکه څنګه چې موږ وویلې هغه عناصر نیسو چې مشترک عناصر یاوري نیسو یعنی 1 2 3 دا درې د کوم دي د کوم 4 5 هم ورسره نیسو یا په بل عبارت اتحاد په معنا د یو ځای کېدل په دې معنا چې 1 2 3 دلته که بیا ونیسو 1 2 3 4 5 یعنی دواړه هم یو ځای ولې په ستونو کې تکرار عدد که مفهوم نه لري یعنی هدف دا ده چې یو منګه په سطح کې نوشته کوو په واقعیت کې 1 2 3 4 5 په سطح کې تکرار په بل شکل ویلای شو اتحاد یو ځای کېدل دا له دې سره یو ځای سو داسې یو څه ده په بل عبارت منګه ویلې چې په سطح کې تکرار مجاز نه لري یعنی منګه که نوشته کوو چې سطح 1 2 بیا 2 دا په واقعیت کې سطح 1 2 ده یعنی تکرار ښه په دې شکل ولې په شکل دغه موږ کولی شو ولیکو چې موږ هغه سطحونه چې مشترک هغه دوه سطحو اتحاد یو سطح ده چې عناصر تکراري وي هغه یو ځل نیول کېږي ښه که چیرې موږ دا په دیاګرام د 1 کې وښیو موږ کېږي چې یو سطح په شکل د هندسي اشکالو باندې هم نوشته کړو چې په مستطیل په دایره په مثلث په دې شکل اوس موږ لرو دلته دوه سطح یو ده 1 2 ښه دلته که نوشته کړو چې 1 4 د A سطح چا ده 1 2 3 1 2 3 ښه د B سطح چا ده 1 2 3 4 موږ کولی شو چې دغه 1 2 3 مشترک دي دغه کنه چې که نوشته کړو 1 4 5 دلته راځي 1 2 3 البته دا سطح A ده دا سطح B 1 2 3 دا سطح او 1 2 3 4 5 دا د سطح B سو ښه اوس د دې اتحاد په واقعیت کې ټوله ساحه ده یعنی موږ کولی شو اتحاد دغه ساحه دي دا مکمله دواړه ساحې اتحاد پورې اړه لري یعنی موږ کولی شو اتحاد د دې دوه سطحو په واقعیت کې ټوله دغه ساحه په نوم د اتحاد یادېږي دې ته دیاګرام د 1 ویل کېږي ښه نننی درس همدلته پای ته ورسېده نو تاسو کارخانګي به دلته په تمرین کې یو سوال راغلی چې په 14مه صفحه کې ده په دې به تاسو کار وکړئ او بیا به بله ورځ تفاضل د ستونو ولولو او همدلته درس پای ته ورسېد په مخه مخصه کارخانګي به اجرا کوئ او په مخه